السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نن د اماراتو نړیوال لیګ د 10 افغان لوبغاړو په ګډون پیلیږي. د متحده عربي اماراتو نوی لیګ نړیوال شلوریز لیګ نن ورځ د یو شمېر افغان لوبغاړو په ګډون پیلیږي چې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم هلته رسېدلي دي. د معلوماتو له مخې د لومړي ځل لپاره په عربي اماراتو کې د 6 لوبډلو ترمنځ د نړیوال شلوریز لیګ په نوم سیالۍ د روانې میاشتې په 14مه نیټه یعنې نن پیلیږي چې لومړۍ لوبه به یې ماښام 7:30 پیل سي. راپورونه دا هم وایي چې د کرکټ نړیوالې شورا تر دې دمه دې سیالیو ته د نړیوالو لوبو یعنې د لیسټ A سیالیو حیثیت نه دی ورکړی او په دغه لیګ کې منډې، ویکټې او ریکارډونه نه ثبتېږي. د دې لیګ ډیری لوبډلې د IPL مالکانو له لوري اخیستل شوي دي چې یو ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. په دې لیګ کې د افغانستان له لوبغاړو څخه حضرت الله زازی، فضل حق فاروقي، ظاهر خان پکتین، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی ساحل، مجیب رحمان، قیس احمد، نور احمد لکنوال او نوین الحق د لوبېدو لاسلیکونه کړي دي. کوم افغان لوبغاړي چې اوس مهال د بنگلادیش لیګ کې لوبېږي او په یاد لیګ کې هم د لوبېدو تړون لري، هغوی به د بنگلادیش لیګ تر څو لوبو وروسته په دغه نړیوال لیګ کې ګډون وکړي. ډیری افغان لوبغاړو اوس هم د بنگلادیش لیګ په نیمایي کې پرېښودی او په دغه نړیوال لیګ کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته رسېدلي دي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.